یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام د سحر مونځ وکړو، داسې راوګرځېدو صحابه کرام ناست دي. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل په تاسو کې داسې یو تن شته دی چې بېګا یوه وږه ګېډه مړه کړې وي، چاته یې خوراک ورکړی وي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایلی وي او د الله پاک پیغمبره ما بېګا یو وږی سړی موړ کړی دی، یوه وږه ګېډه مې مړه کړې ده. نبی علیه الصلاة والسلام بیا وفرمایل وی په تاسو کې داسې یو کس شته دی چې بېګا د یو مسلمان بیمار فرسي کړی وي، د هغې تپوس کړی وي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی او د الله پاک پیغمبره ما بېګا د یو مریض پوښتنه کړې، تپوس مې ورله کړی دی، د یو مسلمان تپوس له ورغلی وم. بیا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وی په تاسو کې داسې یو انسان شته دی چې بېګا د یو مسلمان جنازه کړې وي، د یو مسلمان په جنازه کې شریک شوی وي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی فرمایل وی او د الله پاک پیغمبر بېګا ما د یو مسلمان جنازه هم کړې ده. بیا ابوبکر رضی الله تعالی فرمایل وی د الله پاک پیغمبره چې بېګا مې دا ټول کارونه وکړل کنه، په یو وږه ګېډه باندې مې ډوډۍ وخوړله. بیا د یو مریض تپوس له ورلم، بیا مې د یو مسلمان په جنازه کې شرکت وکړو. د الله پاک پیغمبر چې دا ټول کارونه مې وکړل او کور ته رالم نو ټایم ډېر ناوخته و د شپې. نو ما وی که اوس وده کېږي نو تهجد خو پرېږده، د سهار لمونځ به درنم قضا شي، هغې له به هم پانسي، ځکه اوس ټایم ناوخته دی. نو د الله پاک پیغمبره اوده نه شوم د دې یرې د وجې نه چې تهجد رانه پاتې کېږي او مونځ رانه پاتې کېږي. نو ما وی چې تر څو به د شپې ناست یم، خو راشه د قرآن تلاوت شروع کړه. نو د الله پاک پیغمبره چې بېګا کم حصه د شپې بیا پاتې وه که نه، پای کې مې د قرآن تلاوت کو. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل وی ښه ابوبکره دا خبره ده، دا ځکه بېګا جبریل علیه الصلاة والسلام زما خوا له 100 پیرې راغی او ما ته ووي چې په ابوبکر باندې زما سلام وایه. 100 ځله زما خوا له راغی او ما ته ووي چې په ابوبکر باندې زما سلام وایه. او بیا راغی ما ته وویل چې د الله پاک پیغمبره بېګا مې د ابوبکر په شونډو باندې 100 پیرې خپلې شونډې لګولې دي. الله، نو چې په کومو شونډو باندې د قرآن تلاوت کېږي هغه جبریل علیه الصلاة والسلام ښکلی، هغه شونډې جبریل علیه الصلاة والسلام ښکلی. دومره د قرآن فضیلت دی، دومره د قرآن ثواب دی. الله حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ الصلاة والسلام فرمائی وی کم انسان بچے چو قرآن ختم کی، دا کم انسان بچے چی قرآن ختم کی. نو حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ الصلاة والسلام فرمائی اللہ تبارک و تعالی فرشتو تو فرمائی وی اے فرشتو د دی مور او پلار په اعمال نامه کې چې څومره ګناهونه دي هغه ټول ولا وران کړي. په کومه ورځ چې ستا بچي د قرآن ختم وکړو په هغې ورځ باندې ستا د اعمال نامې نه الله ګناهونه ختم کړو، ګناهونه ختم کړو. دومره خو د قرآن ثواب دی. بیا حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ الصلاة والسلام فرمائی وی کم انسان چې په ناظره باندې قرآن ختم کی او بیا روزانه د 200 آیتونو مبارکه و تلاوت کوي او دا انسان مړ شو، الله تبارک و تعالی خو دې بخلی او بخلی دی، خو د ده د وجې نه الله 15 نورو مړو ته مغفرت نصیب کوي. د ناظره دی قرآن ختم کو او بیا د روزانه 100 آیتونو تلاوت کو د 200 او عمل دې پې کړی و او مړ شوې، نو الله خو ته بخلی او بخلی، خو ستا د برکت د وجې نه 15 نورو مړو ته هم مغفرت نصیب کېږي په مقبره کې. دا خو د ناظري دومره لوی ثواب دی، د ناظري چې بیا ترجمه وکړي او حفظ وکړي چې د هغې به څومره لوی برکات وي. نو نبی علیہ الصلاة والسلام حدیث مبارک تے وی دا قرآن پا یو حرف باندے اللہ سونے کے ورکی لسنے کے ورکی. او نبی علیہ الصلاة والسلام فرمائی وی الف لام میم یو حرف ندے، الف زان لحرف تے، لام زان لحرف تے، او میم
ځان له حرف ته نو په الف لام میم باندې څو نیکۍ شوې 10 نیکۍ شوې بیا نبی علیه الصلاة والسلام د الف لام میم لفظ ولې ذکر کړی قرآن کې خو نورم ډېر آیاتونه دي که نه نو نبی علیه الصلاة والسلام دا لفظ د الف لام میم ولې ذکر کړی چې په دې باندې 10 نیکۍ دي بل آیت یې ولې نه دی ذکر کړی دې کې اشاره ده یوې خبرې ته او هغه اشاره دا ده چې د الف لام میم په معنی باندې څوک نه پوهېږي د الف لام میم معنی چاله ورځي نه ورځي مونږ وایو الله اعلم بمراده الله پوه دی په معنی د دې حروفو داسې معنی یې کوو که نه د الف لام میم معنی چاله نه ورځي او نبی علیه السلام هغه لفظ ذکر کړی چې د هغې په معنی باندې څوک نه پوهېږي اشاره د دې خبرې ته چې کو په معنی پوهېږي او که نه پوهېږي په یو حرف درته 10 نیکۍ میلاویږي که په معنی پوهېږي او که نه پوهېږي څنګه چې د الف لام میم په معنی نه پوهېږي او په دې درته الله 10 نیکۍ ورکوي نو مقصد دا دی که د قرآن په ترجمه پوهېږي او که نه پوهېږي بیا درته هم الله څه درکوي نیکۍ درکوي بیا درته هم الله نیکۍ درکوي ها چې بیا دې په ترجمه باندې زده کو په حفظ دې زده کو دا خو نور علی نور دی چې د هغې به څومره ثوابونه وي دا خدای ناظري دومره ثوابونه دي ناظري دومره ثوابونه دي کله چې انسان یو کتاب شروع کوي نو د هغې کتاب نوم وپېژني چې د دې کتاب نوم څه دی او بیا په دې خبره باندې سوچ وکړي چې دې کتاب ته دا نوم ولې ایښودی شوی دی هر مصنف چې کتاب ولیکي نو ځان له وله یو نوم کیدي نو هغه نوم ورلم هغه په یو نسبت باندې ږدي چې یاره دې کتاب له دا نوم ځکه ږدمه چې د دې نوم سره د دې کتاب دا نسبت دی د ټولو نه اول به موږ د قرآن نوم پیژنو چې د قرآن ته قرآن ویلی شي او دا قرآن نوم دی له ایښی چا دی دا د تفسیر څه اصول دي د قرآن ډیر نومونه دي خو مشهور نوم پکې چې دی نو هغه پکې قرآن دی مشهور نوم یې قرآن دی بیا په دې کې د علماو اختلاف دی چې دا قرآن چې دی دا د څه شي نه ماخوذ دی او دا مشتق ته کو غیر مشتق ته دې کې مختلف اقوال د علماو دي یو قول پکې د امام شافعي رحمه الله دی هغه وایي دا قرآن نوم د کتاب الله دی دا د الله د کلام نوم دی علم دی علم او د الله د کلام سره دا نوم خاص دی د قرآن نه ما سوا بل شي ته قرآن نشي ویلی د کلام الله نه ما سوا بل شي ته قرآن نشي ویلی لکه څرنګه چې د تورات او د انجیل د پاره دغه نومونه علم دا قول د امام شافعي دی چې قرآن دا اسم علم دی د کلام الله د پاره دویم قول پکې د بعضی علماو دی چې دا قرآن دا مشتق دی د قرأت الشی بالشی نه قرأت الشی بالشی یعنی یو سیز د بل سیز سره میلاوول یو شی د بل شي سره میلاوول نو قرآن ته قرآن ولی وی ځکه د دې آیتونم د یو بل سره میلاو دي د دې سورتونم د یو بل سره میلاو دي نو ځکه قرآن ته قرآن ویلی شي امام سیوطي رحمه الله فرمایي وی په دې کې مختار قول او غوره قول چې دی هغه د امام شافعي دی چې دا قرآن دا علم دی د کلام الهي د پاره د کلام الهي د پاره قرآن څه شی دی علم دی او د بعض علماو په نسبت باندې قرآن معنی ده یو شی د بل شي سره میلاول قرآن ته قرآن ځکه ویلی شي چې د دې آیتونم د یو بل سره څه دي میلاو دي نو د قرآن ډیر نومونه دي خو مشهور نوم پکې یو څه شی دی قرآن دی او دا نوم دې ته چا ایښودی دی قرآن ته دا قرآن نوم چا ایښودی دی دا ورته الله تبارک وتعالی په خپله ایښی دی
لکه سوره بقره کې راځي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، میاشت د رمضان هغه ده چې پای کې نازل شوی دی قرآن. نو د کلام الهي ته دا قرآن نوم چا ایښی دی؟ الله تبارک وتعالی ورته په خپله ایښی دی. نو د دې کتاب نوم قرآن دی، دا د الله خبرې دي او دا قرآن نوم ورله الله په خپله ایښی دی. لنډه خبره دا ده او دلیل پې دا آیت دی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. دویم نوم د قرآن چې دی فرقان دی. دویم نوم یې څه شی دی؟ او دا نوم ورلم الله په خپله ایښی دی شهر رمضان الذي انزل فيه الفرقان. میاشت د رمضان هغه ده چې په دې کې نازل شوی دی فرقان. دویم نوم د قرآن څه شو؟ فرقان. دریم نوم د قرآن بیان دی. بیان هذا بیان للناس، دا قرآن دی بیان د پاره دو. نو بیان نوم ورته الله ویلی دی. سلورم نوم د دې قرآن چې دی هغه تبیان دی. تبیان ونزلنا عليك الكتاب تبیانا لكل شيء، دا نوم ورته الله یې ښودی دی. پنځم نوم د دې قرآن چې دی هغه موعظه ده. یا ایها الناس قد جاءتکم موعظة من ربکم، موعظه هم ورته ویلی دی. دارنګې بل نوم د دې قرآن چې دی شفا ده. یا ایها الناس قد جاءتکم موعظة من ربکم وشفاء لما فی الصدور. دارنګې د دې قرآن نوم یو ذکر دی، انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون. تقریبا د قرآن 15 نومونه الله تبارک وتعالی په قرآن کې په خپل ذکر کړی دي، خو مشهور نوم پکې کم یو دی قرآن. دا مشهور نوم دی او دا په قرآن کې په خپل الله تبارک وتعالی ذکر کړی دی. تعریف د قرآن، تعریف د قرآن ځکه د یو کتاب د پیژندلو دپاره لازمي خبره دا ده چې ته د دې کتاب تعریف وپېژنې چې دا کتاب دی څه شی. نو د قرآن تعریف څه دی؟ دا څنګه کتاب دی؟ موږ ته مخې ته پروت دی، دا د چا د طرفه راغلی، په چا باندې راغلی دی، څه کتاب دی؟ تعریف د قرآن. نو د قرآن تعریف علماو داسې کړی دی القرآن کلام الله، قرآن د الله کلام دی. القرآن کلام الله العربی، د الله کلام دی په ژبه د عربی کې. المنزل علی محمد صلی الله علیه وسلم، دا کلام په چا باندې نازل شوی دی؟ په نبی علیه الصلاۃ والسلام. بواسطه جبریل علیه الصلاۃ والسلام نازل شوی دی په واسطه د چا سره؟ د جبریل علیه الصلاۃ والسلام سره. المتعبد بتلاوت، مونږ ته حکم کړی شوی د دې په تلاوت باندې. مونږ ته څه کړی شوی دی چې د دې قرآن به تاسو څه کوئ؟ تلاوت کوئ. المکتوب فی المصاحف، په مصحفونو کې لیکلی شوی دی. المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبهه، مونږ ته را نقل شوی دی په نقل متواتره سره بغیر څه د شک او د شبهې نه. دا د قرآن تعریف دی. قرآن دا څنګه کتاب دی؟ نو دا د الله کلام دی. دا د الله کلام دی. نازل شوی دی په چا باندې؟ علی محمد صلی الله علیه وسلم، په نبی علیه السلام. الله والا بغیر د واسطې نه داسې ورکړی نه، بواسطه جبریل علیه السلام، د الله د طرف نه راغلی نبی علیه السلام ته. د چا په واسطې سره؟ د جبریل علیه السلام په واسطې سره. مونږ ته څه حکم دی؟ المتعبد بتلاوت، مونږ ته دا حکم کړی شوی چې د دې قرآن به تلاوت کوئ، ځان به پې پوه کوئ. مونږ ته دا حکم کړی شوی دی. المکتوب فی المصاحف، په مصاحفو کې لیکلی شوی دی، داسې مصحفونو کې. المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبهه، مونږ ته په نقل متواتره سره راغلی دی او څه شک شبه پکې نشته. دا د قرآن څه شی دی؟ تعریف دی. قرآن الله تبارک وتعالی مونږ ته ولې نازل کړی؟ حکمت پکې څه دی؟ الله مونږ ته قرآن ولې را نازل کو؟ څه وجه ده، څه حکمت پکې چې الله مونږ ته قرآن راکو؟ نو د قرآن د نزول قرآن حکمت، د نزول قرآن
الله قرآن ولې نازل کړی په دې کې حکمت څه دی موږ ته څه ضرورت و نو حکمت الله تبارک وتعالی په خپله په قرآن کې ذکر کړی دی هدى للمتقین د قرآن د نزول حکمت څه شی دی هدایت څه شی دی هدایت چې دا انسانان او فیریان په دې قرآن سره څه حاصل کی هدایت حاصل کی نو د قرآن د نزول حکمت څه شی دی هدایت ته څه شی دی هدایت د عالم د پاره هدایت ته هدى للمتقین شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس قرآن د تمام انسانیت د پاره څه شی دی هدایت ته نو یو حکمت په قرآن کې دا دی هدایت دویم حکمت د نزول د قرآن څه شی دی شفا ځکه چې په قرآن کې باطنی شفا هم ده خو ظاهري شفا پکې هم ده د زړه د مرضونه پم ختميږي د بدن مرضونه پم ختميږي صحیح شو کنه د انسان دنه د زړه مرضونه پم ختميږي د ګناونه په ختميږي د انسان نه کنه خو ظاهري شفا پکې هم ده د سوره فاتحه یو نوم څه دی سوره الشفا څه شی دی سوره الشفا په دې کې الله تبارک وتعالى شفا خدا په یقین سره تدا اوایا او په دم کا الله تبارک وتعالى درته شفا نصیب کړي نو دویم حکمت د قرآن چې دی څه شی دی شفا ده یا ایها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور شفا ده د مرزونو شفا ده د باطنی او د ظاهري دواړو دارنګ د قرآن یو حکمت دا چې دی هغه د تیارو نه راوتل لسته رڼا ته الله موږ ته قرآن ولې را نازل کړی دی چې د کفر د شرک د هغې تیارو نه د جاهلیت د تیارو نه راوځي څه ته رڼا ته نو د قرآن د نزول یو حکمت څه شی دی هغه د تیارو نه راوتل رڼا ته کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور قرآن مې ځکه نازل کړی دی چې ته به خلک د تیارو نه روباسي چرته رڼا ته نو د قرآن د نزول ډېر شی حکمتونه دي یو حکمت دا دی چې هدایت ته دا قرآن څه شی دی هدایت دویم دا دی شفا ده دریم څه شی دی د تیارو نه راوتل رڼا ته دا به په ذریعه د چا سره کیږي د قرآن سره درېمه خبره موضوع د قرآن څه شی دی موضوع د قرآن مرکزی خبره مقصودی خبره په قرآن کې کومه یوه ده نو دې ته ویلی شي دا څه شی موضوع ته ویلی شي یا دعوه ورته ویلی شي نو موضوع د قرآن څه شی دی موضوع د قرآن توحید د باری تعالی د الله تبارک وتعالی یووالی دا موضوع د قرآن ده او باقی دا نور څومره علوم د قرآن چې دا ورله څانګې دي یعنی داسې ووایه توحید د باری تعالی ونه ده په قرآن کې او باقی نور ټول علوم قرآنیه ورله څه دي څانګې دي نو موضوع د قرآن څه شی دی توحید د باری تعالی څه شی دی توحید د باری تعالی لکه الله تبارک وتعالی فرمایي الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر سوره هود ده کنه الله تعبدوا الا الله الله تعبدوا کتاب می نازل کړی دی مقصد یې څه شی دی چې د الله نه ما سوا د بل چا بندګي نه کوي دا رنګي په سوره هود کې بل ځای الله تبارک وتعالی فرمایي فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلم الله والله اله الا هو دیو جنا شرح فقه اکبر کې لیکي وی فالقرآن كله في التوحید قرآن ټول پس کې دی په توحید کې دی وحقوق اهله وثنائهم وفي شان ذم الشرك وحقوق اهله وجزائهم یعنی قرآن د ټول د اهل توحید پس کې دی د اهل توحید په صفاتونو کې دی او د توحید نه چې کوم منکر دي داغي په سزاګانو کې دی نو موضوع د قرآن څه شو توحید د باری تعالی څه شو توحید د باری تعالی بهر حال دا د قرآن متعلق یو څو خبرې وي دا رنګه دا قرآن پاک کې مونږ بیا دلایل ذکر کوو دلائل د قرآن څه شی دلائل د قرآن دلائل نه مراد څه وي
چې کله قرآن یو خبره وکړي نو بیا په هغې باندې څه پیش کوي قرآن مجید دلیل پې پیش کوي چې کله قرآن پاک یو دعوه پیش کړي بیا په هغې باندې څه پیش کوي دلیل پیش کوي نو دلیل قرآن پاک 4 قسمه دلایل په قرآن کې ذکر کیږي په قرآن کې 100 قسمه دلایل پیش کیږي 4 نمبر 1 دلیل عقلی څه شی دلیل عقلی موږ په درس کې دا یو خبره کوو کنه چې دلته دلیل عقلی ذکر کړي ته به دلیل عقلی څه ته ویلی شي د درته مخکې زه کوم دلیل عقلی دې ته ویلی شي چې په چا کې عقل وي نه هغه په دې باندې پوهېږي چې چا کې عقل وي نه هغه په دې باندې څه کېږي پوهېږي لکه الله تبارک وتعالی فرمایي خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون الله تبارک وتعالی اسمانونه پیدا کړي څه پیدا کړي ځمکه پیدا کړې ده دارنګه یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الله ته پیدا کړه ستا مشران پیدا کړي دي چا کې عقل وي نه په دې خبره باندې څه کېږي پوهېږي دې ته څه ویلی شي دلیل عقلي بیا دا دلیل عقلي په خپل منځ کې په 3 قسمه دی یو دلیل عقلی محضی لکه دا اوس چې موږ ذکر کو دویم قسم دلیل عقلی اعترافي دلیل عقلی اعترافي دی ته وایي چې ستاغه مقابل پیم څه کوي اعتراف کوي چې او دا خبره داسې ده دې ته دلیل عقلی اعترافي وایي لکه یو سړی الله تبارک وتعالی نه مني که نه او ته ورته وفرمایي ته وایي قل لمن الارض ومن فیها ان کنتم تعلمون دارنګې قل من رب السماوات والارض قل من رب السماوات السبع ورب العرش ځمکې اسمانونه چا پیدا کړي دي ځمکې اسمانونه د مکې مشرکین هم دا منله که نه ابو جهل هم دا منله چې ځمکې اسمانونه چا پیدا کړي دي الله تبارک وتعالی پیدا کړي دې ته دلیل عقلي اعترافي ویلی شي چې ستا هغه مقابل یې مني چې او دا کار داسې دی دارنګې دلیل عقلي الزامي مسکت للخصم دلیل عقلي الزامي مسکت للخصم یو سړی ته داسې دلیل عقلی پیش کړي چې هغه پې بالکل چپ شي هغه سره مخکې وړو جواب وي نه دې ته دلیل عقلی الزامي مسکت للخصم وي دارنګې دلیل نقلی دویم قسم یو دلیل عقلی شو دویم دلیل نقلی دلیل نقلی دې ته ویلی شي چې د مخکې کتابونو نه الله تبارک وتعالی یا د مخکې پیغمبرانو نه یا د جناتو نه یا د ملایکو نه یو خبر را نقل شي چې مخکې کتابونو کې هم داسې موجود وو مخکې پیغمبرانو هم دا خبره کړې وه فرشتو هم دا خبره کړې ده دې ته څه ویلی شي دلیلي نقلي یعنې د هغوی نه یو خبر را نقل کول دې ته څه ویلی شي دلیلي نقلي بل دی دلیل وحیي دریم نمبر څه شی دی دلیلي وحیي دلیل وحیي هغه ویلی شي چې الله تبارک وتعالی په خپله په قرآن کې بیان کړي چې دا مسله دي سیده د مخکې امت نه یې رانقلو نه کړي زما ستا په عقل باندې پرې نه دي بلکې په خپل الله تبارک وتعالی یو مسله په قرآن کې بیان کړي چې دا دي سیده نو دې ته څه ویلی شي دلیلي وحیي بهرحال دا یو څو دلایل به په قرآن کې ذکر کیږي زه به کله وایم چې دلته دا دلیل عقلي دی نو ته به چې دلیل عقلي دې ته ویلی شي دا الله تبارک وتعالی زما ستا په عقل پرېښې ده چې تا کې عقل شته خو سوچ وکړه که نه کله به زه وایم چې دا دلیل نقلي دی نو د دلیل نقلي مطلب به دی چې الله تبارک وتعالی دا خبر به د مخکې کتابونو نه راغستی یا د مخکې پیغمبرانو نه به یې را نقل کړي یا د ملایکو نه به یې را نقل کړي دې ته به دلیلي نقلی ویلی شي او دلیل وحی به دې ته ویلی شي چې په خپل الله تبارک وتعالی په یو خبر باندې دلیل په قرآن کې ذکر کړی چاته یې نسبت نه وي کړی دې ته څه ویلی شي دلیل وحی نو کله کله به زه په درس کې دا خبرې کوم نو چې بیا په درس کې چې څومره کسان شریکي چې هغه پې پوهېږي